وکړي، ځکه چې ځان له په دې بندګۍ کې کم خوند دي که نه هغه د شانتې په عام مجلس کې نه یو. او چې بیا دې الله رب العالمین باندې صرف نظر چې الله تا ته راغلی یم او تا ته ولاړ یم، او بیا دې د سترګو نه ورسره اوښکې روانې یو، نو دا انسان له داسې یو کیفیت جوړوي. والله که د دنیا ډېرو مجلسونو ته لاړ شي، ډېر خواهشات واخلې، څه قسمه خواهشات دي چې په ارمان باندې یو، والله لازم که هغې یو کې هم دغه مزه ته پیدا کړي. چې کله یو سړی ځان له الله رب العالمین له په یو ځای کې ودرېږي او جاري ورته او رب العالمین له خپل فریاد وړاندې کوي، په دې باندې انسان ته چې کم خوند میلاویږي والله که څه کې هم دا میلاو شي. او که نه په دې باندې تجربه وکړئ چې کله د شپې راپاڅېدې والله رب العالمین ته ودرېږه په کمره کې ځان له، او څه حاجت دې په زړه باندې الله رب العالمین ته وژاړه، ته بیا دا خپل د عبادت دا کیفیت وګوره، ته بیا وګوره چې کم خوند الله رب العالمین په دې کې اچولی دی، او دغه خوند ډېرو کمو خلکو له د دې احساس کېږي.